قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د نړیوالو محصلینو د 11مې دورې دوبنۍ سپورټي لوبې به د جولای له 28مې نېټې څخه د اګېست تر 8مې نېټې پورې د چین د چوان ولایت په مرکز چengdu ښار کې ترسره شي. مخکې تر دې د نړیوالو محصلینو د دوبنۍ سپورټي لوبې په جلا توګه په 2000 لومړی کال او 2011 کال کې د چین په بیجینګ او شنجن ښارونو کې ترسره شوي دي. نو دا به دریم ځل وي چې د چین په سترې برخې کې د نړیوالو محصلینو دوبنۍ سپورټي لوبې ترسره شي. د ګراز دا به لومړی ځل وي چې د چین په لویدیځې سیمې کې نړیوالې ټولشموله سپورټي لوبې ترسره کیږي. د دغو لوبو تشکیلاتي کمیسیون د چاپیریال ساتنې په مفکورې ټینګار او کار کړی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته د دغو لوبو د چاپیریال ساتنې تدبیرونه در وپېژنم. د چengdu حال د اکولوژي او چاپیریال ساتنې ادارې ویلي چې د نړیوالو محصلینو د 11مې دورې د دوبنیو سپورټي لوبو د ترسره کیدو پر مهال به د نوې انرژي موټرونو د کلولو اندول له 80 سلنې څخه لوړ وي او د نوې انرژي 1001 باسونه او 680 ګرانډي موټرونه به د دغو لوبو د ګډون کوونکو په خدمت کې وي. چengdu ښار د لوبو د بریالیتوب او د سپورټي چارو د پرلهپسې پرمختګ د همغږۍ لپاره 49 سټیډیومونه او لوبغاړي جوړ کړي چې په دې جمله کې یې 14 نوي دي او 14 نور یې بیا له پخوانیو ودانیو برابر کړي او استفاده ترې کوي. مثلا د فنخوانګشان په نوم د باسکټبال سټیډیوم کې تازه یو ځیرک سیستم ځای پر ځای شوی چې پر مټ به یې د سیاریو د نه ترسره کیدو په وخت کې د انرژیو د سپما کولو موډل وکارولی شي. د شیندو سیانچنګ په نوم سپورټي مرکز هر کال د باراني اوبو د راغونډولو او اوبه لګولو سیستم په رڼا کې 3,000 ټنه اوبه سپما کولی شي. دغه لوبې به ډېر ژر په چengdu ښار کې پیل شي. د معلوماتو له مخې په هماغه وخت کې به څه باندې 10,000 لوبغاړي روزونکي کارکوونکي او خبریالان دغه ښار ته ورسیږي. دغه لوبې به نه یوازې د محصلینو د سپورټي سیالیو میدان وي بلکې د نړیوالو ځوانانو ترمنځ به د کلتوري تګ راتګ یوه ساحنه هم وي او د اوسنۍ زمانې سپورټ او مدنیات به ډېر ښه وځلوي. قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.